د فلم په شروع کې یو سٹاک بروکر دفتر کې ټول مزدور یو ځای پارټي کوي او خوشاله وي، خو ډیوډ ډیر خفه او پریشان وي ځکه چې د هلې د یو کلاینټ د ټول عمر جمع کړي پیسې په غلط سٹاک کې ډوبي شوي دي. د دې د وجې هغه سړی ټول الزام په ډیوډ لګوي او ډیر برا بلا ورته وایي. دم د خبرو د وجې د ډیوډ موډ بالکل خراب شي او غواړي چې زر کور ته لاړ شي. هم د وخت کې د هغه ملګری کوري هغه ته واز کوي او وایي چې نن د ایمیلی د دفتر اخیری ورځ دی. کوري ته پته وي چې ډیوډ د ډیر وخت نه د ایمیلی سره مینه کوي او خوښه وي، خو هیڅ کله د خپل مینې اظهار ورته نه وی کړی. د خبر اورېدو سره ډیوډ هم هلته پاتې شي ځکه چې ټول پارټي خوند کوي. کله چې ایمیلی کور ته روانېږي ډیوډ ورسره د خبرو کولو کوشش کوي خو حوصله نشي کولی او هغه لاړه شي. وروسته ډیوډ د ډیر افسوس وشي او سوچ وکړي که نن یې خپل د مینې اظهار ونه کو نو بیا به هیڅ کله موقع میلاو نشي. نو یوې په کول راوخلي او آواز ورته وکړي چې دا ستا نه پاتې، خو ایمیلی ووایي دا زما نه دی. ډیوډ ته دا پته و خو بس د خبره شروع کولو دپاره یې دا کار وکړو. بیا ډیوډ ګوري چې ایمیلی ته ټیکسي نه میلاویږي نو هغه ورته ووایي چې زه د کور ته پرېږدم. ایمیلی هم ومني او ډیوډ ډیر خوشحال شي. هغه وایي زه بس ملګرو ته ووایم او په کول ورکوم. کله چې کوري ته ووایي کوري هم ضد وکړي چې زه هم در سره ځم ځکه چې زما کول هغه طرف ته دی. ډیوډ نه غوښتل چې دی را سره لاړ شي خو کوري ډیر فی کلکه ورپسې ونخلي. کوري لږ نشه هم وي. ایمیلی هم دا خبره خوښه نشي ځکه چې د کوري د وجې دوی دواړه سمې خبرې نشي کولی او خپل احساسات نشي شریکولی. بیا کوري وایي چې زه بګیم پهلا رستوران ته ځو او د دې نه مخکې اے ټي ایم ته ځو چې پیسې راوباسم. ډیوډ نه غوښتل خو بیا هم دواړه د کوري ټولې خبرې منلو ته مجبور وي. ډیوډ موټر د یو اے ټي ایم مخې ته ودروي. کوري د پیسو اغستو دپاره دننه لاړ او هلته لږ عجیبه حالت جوړ شو. هغه ډیوډ که اشاره وکړي چې ته هم راشه نو ډیوډ هم مجبوره شو ورپسې لاړ شي. بهر سړک بالکل خاموش او سنسان وي. ایمیلی په زړه کې عجیبه یره پیدا شي نو هغه هم پسې اے ټي ایم ته راشي. مصیبت دا و چې د کوري کارت کار نه کوو. هغه ته پیسو ته ډیر ضرورت وو نو ډیوډ د خپل کارت نه پیسې ورته راوستې چې پیسې یې واخیستې او بهر راتلې نو کوري یو سړی وونی لږ لیرې ولاړ وي او دوی ته ګوري. د حالت ډیر عجیب وو. ایمیلی وایریږي او وایي چې زه د دې سړي په موجودګي کې بهر نه ځم، لږ صبر کو چې لاړ شي بیا به وځو. خو هغه سړی هماغسې ولاړ وي او نه ځي. کوري وویل راځي وځو، کیدای شي دا هم د پیسو وستلو دپاره راغلی وي او زموږ د وتلو انتظار کوي. خو ډیوډ په شک کې شي او هغه ته داسې احساس کېدو لکه دا سړی د دوی د لټکوالو نیت لري. کوري نه نور صبر ونه شو. بهر قدم وکېدی نو هماغه سړی سمدستي د هغه طرف ته را روان شو. ډیوډ او ایمیلی زر کوري دننه راخ کې او د اے ټي ایم دروازه بنده کړي. درې واړه ډیر ټینشن کې شي. بیا یې ولیدل چې د لیرې نه بل سړی د پیسو دپاره را روان دی. هغه مشکوک سړی هم هغه ولیدل. منډه یې کړه او په یو پخ پاسي شي په وار وکړو او سر یې په ځمکې له راواچو. بیا په سر یې دومره وهې و او هلته یې مړ کو. دوی درې واړو په خپل ژوند کې اول ځل د خپلو سترګو وخې ته قتل ولیدل. سخت وارخطا شو. سمدستي یې ذهن ته دا خبره راغله چې پولیسو ته رنګ وکړي. خو بدبختي دا وه چې د ایمیلی فون په موټر کې پاتې و. کوري خپل فون دفتر کې هیر کړی و او د ډیوډ فون بیخي بند شوی و. اوس درې واړه په اے ټي ایم کې بند پاتې شي. نو هغوی دننه هر ځای قتل شروع کړل چې شاید د ایمرجنسي کال دپاره فون موجود وي. خو د اے ټي ایم دننه هیڅ د ایمرجنسي دپاره فون یا بل څه مدد نه و. یوه عجیبه خبره دا وه چې هغه قاتل دوی د وجلو دپاره دننه اے ټي ایم ته نه راتلو. د دې انټرسټینګ وجه ده ماخی به موږ ته پته لګي. بیا هغوی ګوري چې قاتل د دوی د موټر طرف ته لاړ. موټر کې لږ څه هر څه خپل لاس یې وهو. بیا یې د دیګۍ نه ټول باکس او یو لوی اوزار راوستی. بیا د شانه تاو شو او د اے ټي ایم شاته لاړ. هلته یې د اے ټي ایم هیټر بند کو. سړه له مخکې زیات وه خو اوس بدنې پاتې کېدل نور هم ګران شي. قاتل دا کار قصدن کړی و چې یا خو دوی د اے ټي ایم نه بهر راوځي یا هم د یخني نه حمل دلته مړي شي. درې واړه سخت وارخطا شو. ډیوډ خو د یرې د لاسه د دنې شیان هم ماتول شروع کړل او دا هر څه په سی سی ټي وي کې ریکارډ کېدل. لږ وروسته دوی ته د امید کرن ښکاره شي. د لیرې نه یو موټر را روان ښکاره شي. دوی چاغې وهلې او لاسونه یې خوځول چې هغه موټر ودرېږي خو موټر ډیر لیرې و او ډرایور یې غږ ونه اورېدل. اوس یې سوچ وکړو چې څنګه ځانونه خلاص کو. هغوی ته شک پیدا شو چې قاتل د پیسو دپاره راغلی دی. نو ډیوډ د اے ټي ایم نه ټولې پیسې راوستې. ایمیلی خپلې والي ورکړې او ډیوډ خپل پرس هم ورکړو. دوی دا هر څه راټول کړي چې قاتل ته یې ورکړي. بیا ډیوډ د اے ټي ایم نه بهر ووت. قاتل ورنږدې شو. ډیوډ ورته وویل څه چې غواړې دا ټول وخله بس زموږ پیچا پرېږده. هغه لفافه د هغه مخې ته ونیهله خو قاتل هیڅ غږ نه وکړو. نو ډیوډ لفافه د هغه خپو ته غوځار کړې. لږ وروسته یې ولیدل چې قاتل پیسو ته هیڅ توجه نه کړه. د دې دا مطلب و چې هغه ته پیسې خاص نه وي. نو دا خبره ډیوډ نور هم وایرایي. ډیوډ واپس منډه کړه او خپل موټر ته کېناست چې وتښتي. خو دلته ټویسټ راغی.
کله چې قاتل مخکې موټر کې ناستو هغه د موټر وایرونه پرې کړي وو د دې د وجې موټر سټارټ نشي ډیوډ سخت پینیک کې شو هماغه وخت ورته یاد شل چې د ایمیلی فون په موټر کې دی هغه زر فون راواخیستی او غوښتل چې پولیسو ته کال وکړي دغه وخت قاتل هلته را رسید راتلو سره ډیوډ وونی ډیوډ د ځان خلاصولو کوشش وکړو او ځان ته خلاص کو او همدې کشمکش کې د ایمیلی فون هم د هغه د لاسه ولوغې قاتل غوښتل مړ کی خو ډیوډ ځان خلاص کو او منډه کړه د قاتل په لاس کې یوازې د هغه کوټ پاتې شو ډیوډ زر اے ټی ایم ته دننه لاړ خو بهر سخت یخنی و او دروازه چې خلاصه شوه ساړی هم دننه راغلی د هغه حالت نور هم خراب شو ځکه د کوټې بهر پاتې شو ایمیلی خپل کوټ وبیسي او هغه ته ورکړي چې لږ ګرم شي بهر قاتل د ایمیلی فون راواخیست او هغه پیسې او سونا چې دوی ورکړو ټولې د دوی د موټر ډکې کې واچو چې ورته هیڅ ضرورت نه و مطلب دا و چې هغه د پیسو د باره نه و راغلی بلکې صرف د وجلو یې شوق و بالکل یو لیونی سایکوپیت و چې د خلکو په وجلو کې خوند اخلیل بیا دوی ډیر وخت د اے ټی ایم کې دننه بند پاتې وي بیا ایمیلی ته یو خیال راشي هغه خپل لپسټیک راواغیسته او په شیشې باندې هیلپ ولیکل خو سړک دومره خالی و چې هیڅ څوک په نه تیریدل نو مدد هم نه راتلو بیا یې د شا دیوال ماتول شروع کړ چې د دې لارې نه وځو خو دیوال ډیر مضبوط کانکریټ و مات نشو ناصاب ته ایمیلی ته بل آیډیا راغله هغې ته یو قانون یاد شو چې که د اے ټی ایم کې غلط پین داخل کې نو سیستم پولیسو ته سیګنل لیږي ځکه چې اکثر غله هم داسې کوي نو کیدی شي چې پولیس خبر شي هغې د ډیوډ کارت واچو او قصدن غلط پین یې څو ځله داخل کې خو بدقسمتي دا شوه چې کارت په مشین کې پسا شو بیا هم هوی ته لږ امید پیدا شو چې شاید سیګنل پولیسو ته تللی وي خو انتظار ډیر سخت و یخني دومره زیاته شوه چې درې واړو ته ساه اخیستل هم ګران شو دوی د یو بل لاسونه مخلې چې لږ ګرم شي آخر کار د لیرې نه یو موټر ښکاره شو دوی خوشاله شول چې پولیس به وي خو نیړۍ چې راغې معلوم شوه چې دا پولیس نه بلکې یو سیکیورټي ګارډ دی او بدقسمتي دا وه چې د هغه سره ټوپک هم نه و هغه په شیشې هیلپ ولیدل او د دوی طرف ته را روان شو خو هماغه وخت قاتل د هغه ګارډ شاته راورسید دننه درې واړو ډیر کوشش وکړو چې ګارډ ته اشاره وکړي او خبردار یې کړي خو هغه د دوی خبره نشوه اورېدی ناڅاپه قاتل د شانه ورباندې حمله وکړه او د مخکني سړي په شاني یې سر دومره وولو چې هلته یې مړ کو دویم قتل هل یې په خپلو سترګو ولید ایمیلی بالکل واته شو دومره وایرېده او عجیبه خبرې یې شروع کړې ذهن یې سم کار نه کوو لا هم دوی په پینیک کې و چې ناڅاپه یې ولیدل یو سړي اے ټی ایم ته دننه راغی دوی فکر وکړو همدا قاتل دی مخکې له دې چې هغه څه وکړي درې واړو یې پې حمله وکړه کور یې کلک ونیو او ډیوډ د ریوتار په مدد د هغه غاړه تو کړه او دومره یې ټینګ چې سړي ساه بند شو او مړ شو وروسته یې جیبونه وکتل چې څوک دی خو ناڅاپه یې د شیشې نه بهر وکتل او هلته اصلي قاتل ولاړو نو چې کم سړي یې وجلی و هغه خو بیچاره عام سړی و صرف د پیسو ویستلو دپاره اے ټی ایم ته راغلی و دا خبره ورته ډیر لوی شاک ورکړي دوی و ډیر خفا شو چې د دا چا پلار د چا د کور سرپرست و او دا ټول قتل په سی سی ټي وي کې ریکارډ شوی و دلته یو مهمه خبره دا وه چې کور صرف هغه نیولی و خو اصلي قتل ډیوډ کړی و اصل مسله دا شوه چې هغه بیچاره سړي هم د قاتل په شان جیکټ اغوستی و نو دوی غلط فهمي کې و کور یې د هغه مړ سړي جیکټ وویست او خپله یې واغوست بل طرف ته ډیوډ هماغه سې ناستو سر یې خراب شوی و او په کور یې غوسه کوله دا ټول ستا د وجې وشول که ته راسره نه وې راغلی نو دلته به نه وګیر شوی او نه به دا هر څه کېدل دواړه د ماشومانو په شان یو بل سره جګړه شروع کړه کور یې وویدو ما خو هغه نه دی وجلی تا یې غاړه بنده کړې وه خبرې تر لاسو پورې ورسېدې او دواړه یو بل سره لاس او په ګریوان شول ډیوډ پې زوراور و او کور یې زیات وول دا هر څه هم په سی سی ټي وي کې ریکارډ شوی و اخر کور یې سخت غوسه شو او وویل بس دی زه نور دلته نه پاتې کېږم دواړو ډیر منع کې خو هغه ونه منله او بهر ووت خو څو قدمه لا لاړ نه و چې ناڅاپه په ځمکه وغورځېدو اصل کې قاتل هلته یو جال کښی و د یو تار و هغه وکتل چې قاتل اوس د کوري طرف ته روان دی ډیوډ وختل منډه کی او خپل ملګري بچ کی خو ایمیلی یې مخه ونیوله کوري د هغه زوړ او بچپن دوست و نو ډیوډ د ایمیلی خبره وانه ورېده او هغې ته یې دکه ورکړه او اے ټی ایم ته وولیدو کله چې دا هر څه د سی سی ټي وي په کیمرې کې داسې ښکارېلي لکه ډیوډ چې له ایمیلی سره زور زیاتی کوي حال دا چې اصل کې هغه یوازې د کوري د بچ کولو دپاره کوشش کوو خو تر دې مخکې چې کوري ته ورسیږي قاتل هغه ډیر په بېرحمي مړ کو دا هر څه چې یې ولیدل ډیوډ سخت ماته شوه نور یې صرف د خپل ځان د ژوند فکر کوو او بیا اے ډي ایم ته ننوت هغه ډیر ډیپریس شوی و خپل تر ټولو ښه او بچپن ملګري یې د خپل لاسه مړ شو ځان یې ملامت ګڼل ویلې و چې کما ایمیلی ته د راتلو نه وی ویلې نو دا هر څه به نه کېدل خو دا خبرې بې فایدې وې بهر
قاتل د کوري د بدن نه لږ لیر شو او دوی ولیدل چې کوري لا هم لږ خوازي یعنی ژوندی و. نو دواړه سمدتي بهر ووتل. هغه یې ATM ته دننه راوستو. د کوري حالت ډیر خراب و. زر تر زر علاج ته ضرورت و. دواړو فیصله وکړه چې نور به له قاتل نه ایریږي نه او هر حالت کې به ځانونه وباسي. خو قاتل د دوی ټول پلان خراب کو. د ډیوډ موټر د ATM دروازې مخې ته راوستو او لاره یې بنده کړه. اوس دوی نشي وتلی. هغوی کوشش وکړو چې شیشه ماته خو ګلاس ډیر مضبوط و. نه ماتید. ډیوډ ډسټبین راواغوستو او ATM یې ماتولو کوشش شروع کو چې شاید بیا پولیسو ته سیګنل لاړ شي خو هیڅ نتیجه یې نه رااله. دا هر څه بیا هم په CCTV کې ریکارډ کېدل او په فوټیج کې داسې ښکاري لکه ټول خراب کارونه ډیوډ کوي. حال دا چې هغه خپله مظلوم وي. بیا قاتل بله ظالمانه چال چلوي. د ATM دننه یې یخي اوبې خوشې کړي. سړی نور هم زیات شو. د کوري حالت نور هم خراب شو. وروسته ډیوډ د کوري د جیب نه یو لایټر وموند. هغوی کوشش وکړو چې د اور الارم آن کی خو دومره وړه لمبه هیڅ اثر نه کوو. نو هغوی شروع کو چې شاوخوا پرته وړه کاغذونه راټول کی. هغوی وړه کاغذونه راټول کړل. ډسټبین کې یې واچلو او اور یې ورته بل کو. خو لوغې دومره نه و چې فایر الارم آن کی. نو ډیوډ ایمیلی په خپلو اوږو کې کېنوله. ایمیلی ډسټبین چت کو او بالاخره یې فایر الارم چالو کو. دواړه ډیر خوشاله شول چې اوس به مرسته راشي خو په بدمختي دلته هم ورسره وه. ناڅاپه د ډیوډ پښه وښویېدل. ایمیلی چې په هغه ناسته وه توازن یې خراب شو او لیرې وغورځېدو. سر یې په سخته ځمکه ولګېدو. غاړه یې ماته شوه او هماغه ځای مړ شوه. دا حادثه لیدلو سره ډیوډ بالکل ماته شوه. اول یې خپل تر ټولو ښه ملګری مړ شو او اوس هغه جیني هم مړ شوه چې له ډیر وخت نه خوښه یې وه. هغه یوازې ناست و او جړلی و. همدې وخت کې قاتل بیا نوی چال چلوي. هغه د سکیورټي ګارډ موټر راوستو او د ډیوډ موټر ته زور ورکو. د ټکر د وجې موټر ATM ته دننه ننوتو او ماشین مات شو. اوس لاره خلاصه شو او قاتل دننه راشي. خو دا ځل ډیوډ هم حوصله وکړه. د کوري بوتل راواغستو. بهر ووت او په بوتل کې اور بل کو او د قاتل طرف ته یې غورځاړ کو. هلته زوروره دماغه وشي او یو سړي اور واغست. خو چې نږدې ورغی معلوم شو چې دا خو قاتل نه و. هماغه د سکیورټي ګارډ مړی و. قاتل هغه یوازې د دې دپاره ایښی و چې ډیوډ غلط طرف ته متوجه شي. اصلي قاتل بیا هم ژوندی و. هماغه وخت کې پولیس ورسېدل. هغه ټول غلط سیګنلونه چې دوی ATM ته ورکړي وي بالاخره کار وکړ. خو پولیس ډیر بد وخت راغلی. قاتل ځان پټ که خو بیچاره ډیوډ هماغه ځای کې ولاړو خراب حالت کې. نو پولیسو هم هغه ونیول. هغه ډیر کوشش وکړو چې پولیسو د ټول حقیقت ووایي چې د ټولو هر څه یو قاتل کړی دی. خو چې پولیسو CCTV وکتل هر څه داسې ښکاري لکه اصلي مجرم همدا ډیوډ وي. ځکه هم د ATM ماتاوي هم جګړې کوي هم خلکو مړ کوي او قاتل هیڅ ځای واضح نه ښکاري. نو حالت داسې جوړ شو لکه ټول جرمونه دې کړي وي. حال دا چې هغه خپله تر ټولو لوی مظلوم وي او د هغې ګناه سزا ورته میلاو شي چې هغه کړې نه وي. دلته مونږ ته معلومیږي چې قاتل ولې اخیری پورې ATM ته دننه نه ورتلو. ځکه هغه ته پته وه چې دننه کیمره لګېدلې ده او هغه نه غوښتل چې په کیمره کې ښکاره شي. هغه ډیر هوښیار او چالاک او خطرناک قاتل و چې هر کار یې ډیر سوچ سره کوه. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. بیا به په بلې ویډیو کې میلاویږو.